لومبنه خبره خدا دا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر درش په تکالو په درش په تکاله کې سلويخت کالا هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو په سلويختم کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه درويشت کالا روایت ډیر دي محققین وایي چې معراج چې ده دا د نبوت په 5م کال باندې شوه عزیزانو که تاسو خیال وکړئ نو دا دور چې ډیر سخت دور دا د ابو جهل لوی سرداری و په مکه کې دا لوی سردار او دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندیو په دا زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو که تاسو خیال وکړئ د توحید چې مونږ هم وو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو او کدا دور تاسو لغوندي مطالعه ک چې یو ظلمه ده مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړی په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم الله یو غنئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سره چې دام خلاف چا بچ اسی کاغو کته نو دبته سر غرزول دا دغه دا عزیزانو په دا وخت کې 15 کال چې تیر شو نو معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې زه پورې رسیدلی و چې سدرۃ المنتهى ته څو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید نو دا وخت کې جبرئیل ورسراو جبرئیل علیہ السلام فرمایل چې صاحب ز دې زنه مخ کې نشم دا غ سرحد ده چې دې زنه پورته د مقرب ملائکو امدتلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې زنه مخ کې نه زی زچزو محدثین وایي چې جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې زنه مخ کې ماته دتلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبرئیل په ځای زوي والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زور سره تلې چې پیغمبر سره زه روان وې نو چرې به خدای واپس کړي نه وي خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره علما وایي چې سدرۃ المنتهى نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته خو شو چې په دې لار راځه او سدرۃ المنتهى د وم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځنه پورته نشیتله او د پاس دنیا دې ځنه لاندې نشی راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبرئیل سره کیږي دا ځای لک په غور واوري چې لامکان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی د الله شان اقدس علما وايي چې دغه وخت کې د الله او د رسول په منځ کې یو غز فاصله و د قرب یو غز او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره د الله په دیدار باندې مشرف دیدار ورته مکمل اوش ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي ولی کتا سو خیالو کوي عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټوي د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سولای خيږي تاسو باورې دي
چې منصور دا د فنا فی الله مقام کې دیتا استغراق فی الله وای چې د یو سړی دا ژوند ټول الله شي او بالکل د مستغرق شي دا الله په دې شان کې نو چې د مستغرق شي نو د استغراق مقام دای چې بیا هر طرف ته ګورې نو مله الله بدر تخکاري هر طرف ته چې ګورې لکه عشق کې سړی استغراق راشي ایو شاعر وایي چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے د معشوقي مقام دا دی چې قیامت کې مجنون د الله جلوه وګوري نو دی بچی کې چې دام لیلا فی الله دی یو استغراق فی الرسول دی یو استغراق فی الشیخ خپنه شي دا درې واړه مونږ یو نه پیژن زمونږ د ملک دا پیران میران کدی تاسو بم نیولی رانی ولی مونږ هم نیولی رانی ولی دي دا غریبان والله که په دې سوال پندري په دغه پویږي چې په وړي کې مواسکټه چولې او جیب کې څور واچو دعا بو کامیاب کغل ورشي چې غلې پسې زم استاد دعا وکړي یا الله کامیابی کسو ورشي چې دا پردای خزه تختو ما دوارت یا الله ته په تخته دا دغه خلق دی دا نه استغراق فی الله پیجنی او نه استغراق فی الرسول پیجنی او نه استغراق فی شیخ پیجنی دا مونږ غوندې لم یبج دلاله عرض داو چې منصور اور شي تبلیدنو الله الله حتی کہ ځان تبع ختم الله بو نو ان الحق وي چې ان الحق وي نو مليان رونی و چې تا ځان ته خدای وې ویني سي هغه بیا ان الحق چې خلاصه دا چې مړای کې پړې اور واچولو چې پانسی کوي ارسان چې والی چې ان الحق مړی کو شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی او بزرګ د شپې ناشته نیمه شپه دا الله ته التجا وکړه څه شیخ شبلی سوال کر بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دے رحیم خدای دا منصور دی ولی په دارو خې جوړ आवाज ورته وشو چې منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر رافاش کند ای سزائے اوست اے شیخ شبلی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر رافاش کند ای سزائے اوست منصور میں ذکر پدارو خجولو چه ما ورته د یارای رازونه خودلیو کم عاشق چې د یارای راز فاش کی نو غلا دا سزا ورکول پکار دي تاسو خیال راکړئ عرض داو چې په دیدار مشرف شو خو اجازت د حل ویلو نشو قران کریم کې راځي دنا فتدلا علما وايي چې د دې تراجم باز دادی چې دغل تنه قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بعض علما وايي چې نه قاب قوسین او ادنا چې راځي قران کې نو قوسین چې ده هغه کتا سلی دلی وی لیندا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دې تقاریر جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي دا سلرګي یو غلګ را کو کړي په دې منس کې چې کم تاری الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منس کې دومره فاصله ولا کد لیندې په منس کې چې څومره تار نو هغه تار یا غزوی یا سوا غزوی نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج پشپا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو اوس کتا سو خیال وکي د الله او داغه د محبوب په منس کې چې کوم راز او نیاز نو د عشق راز او نیاز چې ده هغه عام خلق ته خو پته نه چې ملائکو تم پته نه یو بزرګ وی میان عاشق او معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست دا عاشق او د معشوقې منس کې یو داسې رمز وی
چې د کرام کاتبین ملائکو تم پته نه چې دا څه شي. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغي یا الله پوي دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا مال ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي. دین هم لک سبق والی چې ار سړی سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې. چاله چې توفه او ډالۍ وړي نو داغه د شان مناسب بوړي. ار سړی سره به داغه د شان مناسب خبرې. اوس بیا خبره ده چې مونږ کې دا عقل شتاو کنيشتا یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو دا جدا خبره ده. پدې مونږ او تاسو ټول پوي خو عقل خشه دی چې خدای پاک چاله ورکي. زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وای چې د مدینه یا د مکه ډېر اعلی کجوري دي یا فلانه دی افلان. توفه او ډالۍ وای او داغه د شان مناسب وای. یا الله ما توفه تعالی چې راوړې ده. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. تحیه عربي ژبه کې په ډېرو معنو راځي. و یو معنا د تحیه توفه او ډالۍ. تحیه عربي کې توفه او ډالۍ تم وایي. التحیات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطيبات د منزلو او استاد پاکای بیانولو. خدای ما توفه دا راوړې ده چې زبستا منزونه کوم او ستا پاکی به بیانو. څومره اوچته توفه ده. دا الله د شان مناسب توفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دې زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وی خو زه یوازې نه زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے الله په ما خو دې سلام وی خو ستا بندگانو کې چې کوم نیکان دي پاغوی دې سلام وی. تاسو خیال کړئ عزیزانو مخکې نور با شروع چې نور با شروع شو منځونه به 50 منځونه به روزه به حج به زکات به دا به قانون بیان. علما وایي چې دا باس ډېر وګت شوی او شپه وایي نو په یو شپه کې اسمانونو تتلل. په یو شپه کې الله سره راز و نیاز کول. په یو شپه کې د بیت المقدس منځونه کول. دا خو په یو شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره اوتو کنجي خوځېدا چې راغی کنجي لا ولاړه نه و مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجیم لا تر اوسه ولاړه نه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علما وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې راز و نیاز شروع شه نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړي. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي. هغه نظام معطل دا ولي عزیزانو که تاسو خیال وکړئ د شاهانو سورلی چې په کومه لار ځي ټول ټرافیک ورته جام وي لارې بند وي
کتا سو خیال کړی یاد به درته یا نه اوس مونږه هو خپن شي هغه وقتی طور خلق یو هغه یو سړی نه ملائکو په قبر کې ته پښتنه وکوي من ربک هغه سر رب کې وګیا ما چرته روټای بني نو مونږه وقتی طور د مېرونه یو چې کمزې کې ګرځو هغه زیرا تخکاری پرونه خبري مونږ ته یادي یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظر د چین او د امریکای د صدر یو ملاقات شوه دا 10-15 کالو خبره ده کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده غیر چاپیر اتیا میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرې ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرې خو چې دې خبرو نه څوک پوي شي عزیزانو دا شاهي آداب وی او شاهي آداب مونږه نه پويګو د کائنات نظام معطل دی د پاره چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس پدې یو خدای پويږي یا په د خدای هغه ملائکه پوي دي چې چا دا منظر لیدو چې په کوم شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې بچا حالو او ملائکه په کومه ډیوټای وي او د کائنات نظام بڅنګ معطلو پدې یا د خدای ذات پويږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغی جی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت په تیر وي الته وخت خو کائنات ولارو وخت تیرېدنه نو کنجی به ادریدل څنګه وي تاسو خیال راغی کنجی چې دا سه خوځي نو دا خو به پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم زیاده غسی به یې کړه تاسو خیال راغی بستر با یخدنا همغه سي ګرمه و ولی وخت نه تیرېده یخواله خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کم زیاده الته ولار دي نو بستر یخ څنګه شي تاسو خیال راغی اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خوښه وا دیکھو وګورئ چې شپه او ورځ د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکراتم وی نو شپه به څومره وګد کړي نو کدا در باندې پیښه شوه چې څومره به وګدې تاسو خیال راغی اوس الله محبوب او معشوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی د عاشق او د محبوب په منځ کې مذاکرات دي څومره زمانہ دا نظام ولاړو نو په دې باغ څوک پويږي چې د چا په لاس کې زمونږ دا شاعران ماهران کتا سو خیالو کې نو دا شعر کې ویلي چې اتلس کاله د غشپوا په دې مقدار سره وګداو به یو تیلی د سو خبر نه وای جان او احمد نبی سلطانه معراج دي دا شاعران ماهران خدای دې په رحم وکړي نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړه د تر قیامت پورې اوس دا مذاکرات څومره په دې باغ پوي دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولار ده د ټول خدای نظام معطل ده جبريل امین غوند فرشتہ هم د سدرۃ المنتہا په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ زکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ور کړو دا بیا په یو لک سلیری زره پیغمبرانو کې بل چالن دی ور کړ پیغمبرانو سره خبرې شوې دي د الله چا سره په کوهی تور شوې دي چا سره لیکن عرش المعلا تغختل ختم شو باس ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لار کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرش ہوئے صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم ده 50 منزونه ستا امت به نکړې شي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ورځ 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه
حضور فرمایل چې اوس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو په لس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه دې مړنه یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلا ریا بیا ورته आवाज کی عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلا ریا عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان